په پیل کې د خبرونو سرټکي د 203 تندر منصوري قلوردو د لومړۍ پلې لوا د 600 سرتیرو فراغت، د هیواد په ګمرکونو کې 15.2 سلنه پرمختګ، او په خیبر پښتونخوا کې 14 پاکستاني پوځیان وژل کېدل. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. په دې خبري ټولګه کې د سیمې او نړۍ د نن ورځې مهم خبرونه لرو. نن یکشنبه د 1403 کال د جدي یا مرغومي 2 نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. ملي دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت اړوند 203 منصوري قلوردو په لومړۍ پلې لوا کې 600 تنه منصوبین د 3 میاشتنیو نظامي مسلکي او عقیدوي زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شول. د دغه وزارت په وینا دغو منصوبینو د هیواد په هر ګوټ کې د خدمت کولو بشپړ چمتوالی ښودلی. د مالیې وزارت وایي چې د هیواد د ګمرکونو د تخنیکي چارو د ارزونې په ناسته کې د روان کال د لړم میاشتې په ترڅ کې د ترسره سوو فعالیتونو راپور وړاندې شو. د دې وزارت په وینا د وړاندې سوي راپور له مخې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د روان کال په لړم میاشت کې د هیواد ګمرکي چارو 15.2 سلنه پرمختګ کړی. د عدلیې وزارت وایي چې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ په یوزرباشي سیمه کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه اماراتي تصویب شوه. د یاد وزارت په وینا دغه ځمکه پروان ته د ځمکو د غصب مخنیوي پلاوي د سفر په ترڅ کې د سیمې د اوسیدونکو د اعتراف پر اساس اماراتي تصویب شوې ده. اسلام آباد کې د اسلامي امارات سفیر مولوي سردار احمد شکیب افغانستان لپاره د سعودي عربستان له سفیر مشعل متعلق شمري سره کتلې دي. ښاغلی شکیب پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، د افغانانو لپاره د ویزو پروسې اسانه کولو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. او په پای کې د نړۍ څخه پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې خیبر پښتونخوا کې د یو وسلوال برید له امله 14 پاکستاني پوځیان وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس دغه برید د سویلي وزیرستان په مکین سیمه کې پر یوه امنیتي پوسته سوی دی. قدرمنو لیدونکو مننه چې له موږ سره ملګري وئ. د نورو مهمو خبرونو، خپرونو او مستندونو لپاره موږ په ایکس او یوټیوب کې تعقیب کړئ.